د بعضو خلکو زړونو کې دا شبهه پرته ده، یاده که لکه اوس یو موحد دی توحید بیانوي او په ټول علاقه کې څه دی یوازې دی، نو دا شیطان د خلکو د زړه ته څه راچي؟ شیطان خو ډېر هیرسناک دی چې شبهې راواچي، نو دا شیطان د زړه ته دا خبره راچي وایي که دی په حقه وی دی به ولي یوازې وی. دا د ډېره اهمه مسله نن واضحه کوو. که دی په حقه وی دی به ولي یوازې وی، او که دی په حقه وی نو د ده سره خلک ولي دشمني کوي؟ دا یو شبهه د شیطان یې درته راچي. نو یاده که دا خبره شیخ رحمه الله وی واعلم، په دې خبره ځان پوه که ان الله سبحانه من حکمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد الا جعل له اعداءه. الله سبحانه وتعالى طریقه یاده که وی چې څومره پیغمبران د توحید د بیانولو دپاره رالیږلي دي د هغوی دپاره دشمنان هم جوړ کړي دي، او وی په دې کې د الله لوی حکمت دی. ورسېدي که نه؟ څومره پیغمبران چې دنیا ته راغلي دي د هغوی دشمنان شتي. دلیل یې پرې راوړی دی وکذلک جعلنا لکل نبي عدوا. الله وی د هر پیغمبر دپاره موږ دشمنان پیدا کړي دي شیاطین الانس والجن، چې هغه شیطانان دي په انسانانو کې او په پیریانو کې. دوی څه کوي؟ یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. دا شیطانان څه کوي؟ یو بل ته دغه باطل ښایسته کوي او بیانوي په دشمنۍ د چا کې؟ په دشمنۍ د پیغمبرانو کې چې هغوی توحید بیانوي. شیخ رحمه الله تا ته دا اشاره کوي، ګوره یاده که چې موحده چېرته به زړه ته دا خبره نه راولي چې ځکه څه په باطل یم ځکه را سره خلک دشمني کوي، دا خبره به زړه ته نه راولي. ګورئ پیغمبرانو سره خلکو دشمنیانې کړي دي او رب العالمین دا خبره د دې لپاره کړې ده چې ما دا دشمنان پیدا کړي ځکه چې په دې کې د الله لوی حکمتونه دي. ښه نو په دې کې څه حکمت دی؟ یو حکمت دا دی چې حق او باطل څه شي؟ جدا شي. که دشمن نه وي نو بیا د حق او د باطل منځ کې فرق راځي؟ نه راځي. یو علاقه کې چې توحید عقیده بیانول شروع شي، لکه یو کس راغی جومات کې بیان وکړو چې بندګي به یوازې د الله کې، او خلکو د ده سره دشمني شروع کړه، فایده به سره وځي؟ خو صحیح شوه، خو شوه، ډلهبازي هم جوړه شوه، تنقید هم وشو، خلکو دشمني هم شروع کړه. او به شي دا کوم چې تا وویل لږ ساعت مخکې چې حق او باطل به جدا شي. که د دې سړي دشمنان نه وي نو بیا به کې د باطل او د حق پته نه لګېده. دویمه خبره یاده که حکمت دا دی دا په دې موحد باندې امتحان دی. یو سړی د خپې په خپې باندې اچولي د ښه پاره هم، او مثال کې د توحید په دې ملک کې ناست دی، دا سعودي عرب الله یې دې ملک حفاظت وکړي چې دلته ټوله توحید عقیده بیانېږي، او ښه پوست قالین باندې ناسته او باید توحید نه زارېږه وایي. اوس د دې سړي مکمل پته نه لګي چې دی څومره اوبو کې دی، که نه پته یې لګي؟ ولې پته نه لګي؟ مخامخ څوک نشتی. او هله پته ولګي چې ستا مقابله کې څوک یي چې ته بیا دا وایې که نه وایې چې توحید اوچت نعمت دی. ما ورته اوس ته یو قصه کړې وه که نه، دلته یو کس و هغه راته خبره کوله د یو خپل، وایي هغه دلته دا بعض حدیثونه واورېدي رفع الیدین په باره کې، او دا شروع وکړه ډېر ګرم ګرم چې کلي ته لاړ بس غریب کمزوری و هلته، او څه د زړه نه هم کمزوری او څه به د عقیدې نه هم کمزوری. یو کسان ورته ویلي چې ګوره ځان سیده که، نو بیا به دا وي چې منظره لاړ شم دقه دعا کوم چې یا الله اوس بجلي لاړی شي، چې بجلي لاړی شي سړی به ګرفورېدید وکړي. نو د بعضو دا حالي بیا
یو کس ما سره څو ورځې ناست و نو ما په دې مسلو باندې پوه کړی چې په دې تعزیت کې د لاسونو اوچتول دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. بیا یو ځای کې څوک مړ نو زه یې تعزیت له ورغلم چې ورغلم دغه ځوان پکې هم ناست نو کسان رالو وی لاس به اوچت کړو نو زموږ خو موقف واضح دی موږ خو الحمدلله دعاګانې ښه ډېرې غواړو ښه ټیټ تسلي ورکړو خو دې کار کې نه شریک کړو ځکه چې پیغمبر نه دی کړی نو دغه کس اوس څه کوي او دومره به د ځان نه مفتي جوړ کړی چې ما سره به ناست و که نه ما به ویل دا سړی خو د تقوا بوجۍ ده نو هغه بیا اوس دوو کې حیران دی که دلته یې نه اوچتی یو خلک وایي چې دا څنګه د خلکو غم دی خیال دی که نه اوچتی نو خلک او که دلته که اوچت کما نو هلته ما ته ګوري نو هر حال کې دی اوس د خلکو غم وړی دی دواړو طرف ته مخلوق دی که ده سره د خالق غم وی مسله اسانې ده خو غم دواړو طرف ته د مخلوق دی یو طرف ته ما ته ګوري چې د ده سره خو چې به زه ناست وم ما ګټې ګټې دعوې کړي دي اوس بل طرف ته دا کلیوال دي او خلک دي نو بیا به هغه دا چل کوو داسې دا بټن به دلته داسې لکه دا نو اوس دلته بټن کې ګوتې وایي نو هغو ته خو دا ښکاري چې دی څه کوي لاس یې اوچت کړي دعا کوي که موږ پیچه ته سبا له اعتراض وکړو نو دی به چې ما خو بټن بندولی بیا چې بهر ته راووتو نو سیده روان شو ډایرکټ دې ګاډي له تو موږ سره لاس میلاو نه کړو ما ورته آواز وکړو ما هېرې خو راشه ما سړی خو رخصت واري چې بس وي زما کار دی ما په لوی امتحان کې ګیر وي بس ما ته اریان وکتوله حق هله پته لګي چې ته پې عمل ستا به هله پته ولګي چې ستا مد مقابل کسان په دې خفه کېږي او تا چې منع کوي او ته بیا هم د الله ومنې او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ومنې دا مزه کوي او چې مخامخ درته څوک نه وي نو هغه بیا ځان له مزي دي او ته به حق وایې او مخې ته د څوک څه نه وایي خو چې کله تا سره مد مقابل کې دشمنان او خلک او په تا اعتراض کوي او تا جیل تا چې په تا کیسونه کوي کله د توابي وي کله ته بد مذهبه وي کله ته بې مذهبه وي کله ته غیر مقلد وي کله ته د انګریزانو پیداوار وي کله ته د برطانیې پیداوار وي او کله څه وي کله څه وي او ته د هغې باوجود د الله په خبره او د پیغمبر په خبره مضبوط ولاړې بیا دغه ځای کې د ایمان پته لګي نو ځکه الله پیدا کړي دي دشمنان د چا دپاره د پیغمبرانو دپاره ښه نو بله فایده پکې هم راله که نه چې د پیغمبرانو دشمنان شتي نو ما ورته څوک یو خیال هم دی که نه دی پیغمبران خو هغه خلک دي چې ډایرک کومه وحي چې هغوی له راځي ډایرک یې بیانوي د الله د طرف نه تازه وحي بیانوي او د دوی دشمنان شتي نو ای موحده ای مسلمان وروره که چېرته زما او تا سره خلک دشمني کوي نو ما ورته بولې خبر کېږو دې کې د خفګان خبره شتي زړه به بیلو زړه به کمزوری کوو نه چې د پیغمبرانو سره دشمنیانې شوي دي نو موږ سره هم دشمنیانې کېدی شي نو اوس یوه خبره خو دا شوه چې الله د هر پیغمبر دپاره دشمنان پیدا کړي دي نو دا خبره به چېرته نه کوئ چې دا موحدین به په ناحقې ځکه چې لږ دي نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله د نبوت میلاو شو او په مکه کې د هغه سره یو څو کسانو نو موحدین ډېرو که مشرکین ډېرو مشرکین ډېرو دا تله به نه لګی چې څوک ډېر دي او څوک کم دي یوه دویمه موحدین زورورو که مشرکین زورورو مشرکین زورورو دا تله به هم نه لګی چې څوک زورور دي او څوک کمزوری دي موحدین پکې وجلی شوي دي که نه دي وجلی شوي صحابه کرام شهیدان شوي دي که نه دي شهیدان شوي دا به هم چېرته نه وی یاره که دا موحد په حق وی نو دی به ولې وجلی کېدی دا خو د الله لاره ده په دې کې خو به یو سړی وجلی کېږي نو ما او تا بیا څه فیصله کوو که دی په حق وی دی به نه وجلی کېدی د دې خبرې نه ځان ګډې ته کوي پوه که ځان په دې خبره باندې چې د هر پیغمبر دپاره دشمنان وو په خپل وخت کې
نو اوس چې څوک هم د دې پیغمبرانو په نقش قدم رواني د هغوی به هم دشمناني قانو چې دشمني نو ته به څه کې ډېر سوال دی اخره کې په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې شي پوه شو په حق باندې به څنګه مضبوط پاتې کېږي چې قرآن او د حدیث علم در سره دا خبره شیخ دقیقې ته راته وایي او دا به تاسو پر روان درس کې به دې تفصیل واورئ خو چې تاسو ته یاد وي چې موږ خبره په دې ځای ختمه کړې ده چې دشمن شتي نو موږ به د دشمن سره څه کوو مقابله کوو دا مقابله به همیشه پرځولي پهلواني به په دلیل سره به پرځوي نو په دلیل سره د هغه وخته پورې نشي را پرځولی چې څو پورې د قرآن او حدیث علم در سره نه نو په قرآن او په حدیث باندې ځان پوه کړه ځکه چې دشمنان به دي ای موحده په دې